اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو پښتنو مینوالو السلام علیکم. ډېرو ملګرو زه مننه کوم چې زما دفاع کړې ده او ډېرو ملګرو مننه کوم که چا زما خلاف خبرې کړې دي هغه مننه کوم. انسان دی، هر چا خپل نقطه نظر دی، چا پسې به کوتکونه نه راخلو. دې خبرې خو ما معافي غوښتې وه او معافي خو یو داسې شی دی چې ډېر غټ غټ ګناهګار او ډېر غټ غټ چې کوم مجرمان دي الله هغه الله معاف کړي معافۍ سره. یوه توبه جنت لپاره ډېره ده، خو چې د خلوص وي صدق وي. خو چونکې زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم او بل یو سوچ الله را کړی دی، یو فکر الله را کړی دی. نه غواړم چې زه د مذهب په نوم یا د اسلام په نوم باندې څه منافرت خور کړم یا څه شر فساد جوړ کړم. که زما د دې خبرو نه یا زما د دې کلام نه شر فساد جوړیږي، منافرت جوړیږي، نه غواړم بالکل نه غواړم چې په دې باندې زمونږ زړونو کې تاوتریخوالی راشي یا زمونږ مینه محبت کې کمی راشي. افسوس سره به دا خبره کوم، ما مخکې معافي غوښتې ده. زه دومره غټ سړی نه یم، زه ډېر کمزوری سړی یم، بیا به معافي غواړم. ما خو وضاحت کړی دی، خو زه خو د الله ما ګناه کړي ده، خو د الله ګناهګار شوم. انسان سره د ما سویمه ده چې ما پسې خلک کنځلې کوي او ما کنځي، زما مور او خور کنځي. صرف دا یو ریکویسټ به کوم چې دا هم د یو کس د لاسه چې د ما پسې دا کوم کلام پیش کو، نو په هغه وجه باندې ما خور او مور خلکو وکنځله. ما دا خور او مور پښتانه نه ده، زما دا خور او مور ګڼي زما خور او مور نه ده، یا تاسو خپل کور کې میندې او خویندې نه لرئ. تر دې حده به نه ځو. زه خو د قسم د الله په ذات وي او د الله په ذات مې د قسم وي، بیا درته هم خورم د الله په ذات درته قسم خورم چې ډېرو مفتیانو ملګرو ما ته ډېر ټلیفونونه وکړل. الله دې ورسره خو کړي، الله دې ژوند نصیب کړي چې بس منظر صاحب نه پوهېږي دا خلک خیر دی ته ګزاره کوه. بالکل به ګزاره کوم، د مذهب په نوم باندې نه غواړم چې د مذهب په نوم باندې څه منافرت خور شي او هغه د ما د وجې خور شي. بالکل وروره نه غواړم. که چا ما پسې کنځلې کړي دي، که چا زما په خاندان پسې کړي دي، ما بخلي دي، زه یې بخم. پښتانه دي، زمارونه دي او د خدای نه معافي غواړم او د هر هغه انسان نه چې که د ما په خبرو ازار شوی وي یا زما په کلام ازار شوی وي یا ما خو په یو زبر ته کلمه تېره کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کلمه به ما هسې ویلي که ما په دغه سینس لیکلی دی، ما په یو خپل سوچ لیکلی او ما په یو خپل نظریه لیکلی او تاسو په الله تعالی باندې یقین وکئ چې تاسو د ما یو کلام تاسو ګورئ که نه، د ما 50 کلامونه نور وګورئ، د ما 1000 کلامونه نور وګورئ. ما څومره مینه الله سره کړې ده پکې، ما څومره مینه د هغه رسول سره کړې ده، په تصوف کې پکې څومره لاړې ما. تاسو ته نشته پته، تاسو نه دي کتلي. تاسو زما یو کلام رانیسئ، په هغې باندې تاسو ما سره داسې هغه وکړو. خو خیر بس خبره ختم. بس زه معافي غواړم، بخښنه غواړم د هر هغه د اول د خدای نه، بیا د هغه د انسانانو نه. د رضاري به شوي وي، کعبه ورانه ښه ده خو د انسان زړه مات نه دی. خو زه هغې تاسو نه بخښنه غواړم. ما پسې چا کنځلې کړي دي، که د ما توهین چا کړی دی، زه دومره غټ سړی نه یم، بس توهین ته پیدا یو خیر دی. او دا ناپوهه قام دی، د کوم سړي دی قدر کړی دی چې زما وږي، کوم سړی ته نه دی نه خوشحال لاړ دی، خیر دی. ما غم بخلي دي، ما غم معاف کړي دي. چې کوم ورور ما پسې دا ویډیو کړې ده، زما دا ما ډېر زوړ مینوال دی، ډېر وخت ما سره د ما الیکس شته او ما پرون هغه ویډیو کړې ده، ما سختې خبرې هغه پسې کړي دي. چونکې جذباتو کې هم انسان دی، بس راشي ما پسې شوي وي، ما هغې جواب ورکړی دی. بس هغه خبره چې خبره برابر شوه، بس زه د هغه نه بخښنه غواړم، معافي ترې غواړم. ټولو پښتنو نه احتیاط به کوو، نه به لیکو داسې چې تاسو په باندې نه پوهېږئ. خو لکه دې حد ته دا خبره مه راولئ چې زه کلام وغورځوم یا زه ډساډ شم یا ماړه مات شي. او بس د هر انسان نه. او بل زه اسلامي رونه ته وایم، د تبلیغي رونه چې کوم دي زمونږ، یا د جهادي رونه چې کوم دي، یا د ملا طبقه چې کومه ده، نو دا یو خبره ته کومه چې په تصوف باندې خو بار سړی پوهېږي او که څوک نه پوهېږي نو څه وایم ډېر ګران مضمون دی.
ما په اصل کې د قام رهنمایي کړې ده کنه، د پښتو رهنمایي مې کړې ده. نو هغه چې په هر صورت کې د شاعري دي نه بغیر کیږي نه. لکه که شاعري نه زه جانان وباسم، شیخ وباسم، ملا وباسم، رقیب وباسم، ساقي وباسم، اغیار وباسم، نو شاعري به ختمه شي. نو شاعري دي نه بغیر نه کیږي. بخښنه غواړم ټولو نه، کوم مولانا صاحب چې ما پسې تیزې خبرې کړې دي. کاش د ما روري، ما د اسلامي روري د ما دین روري د ما، کاش که د ما نه د تپوس کړی وی، کاش که لږ د وضاحت کړی وی. دومره تیزې خبرې نه پکار، دا خو ناپوهه خلک دي، دی خو په نه خبره راپاسي. او بل دې کې یو بل فیکټر هم شته دی، یو بل عنصر پکې هم شته دی، او هغه دا دی چې دا ډېر خلک به وي چې هغه به زما په ادب کې خلاف وي که نه، بغضوانات به ساتي، تعصب به ساتي، هغه هم پکې شامل دي. هغه هم ما معاف کړي دي. زه خو قسم مې په خدای وي که چا سره مقابلې ته راغلی یم، نه خپل شهرت ته راغلی یم، نه مې څه نور څه مقاصد شته، نه ماته څوک پرې پیسې راکوي چې ګنې یاره یو کلام ما ووایي نو چا 50,000 روپۍ راکړي. الله حاضر ناظر دی، قسم په هغه ذات چې کائنات پیدا کړی دی، چې صرف او صرف د تاسو دپاره لګیا یو. ستاسو مینه ده، ستاسو خلوص دی، د دې خاورې مینه ده، دا چې در په در پراته دي پښتانه، دا چې لر او بر پراته دي پښتانه، دا چې اوس راسه وشول، دا چې کوم کیل کېږي، دغه چغې وهو، دغه لګیا یو. خو خیر تاسو باندې به زما کلام بد لګېدلی وي. خو لکه دا دی که دا یو خبر د انګور منګور خبره خلک کوي چې تا پکې د انګور دانه، نو تاسو په الله تعالی باندې یقین وکړئ، قسم په هغه ذات چې دا کائنات پیدا کړی دی، چې 20 ځله ما اورېدلي دي چې خلک به راکوشول د جومات نه، مړه ملا صاحب پکې بیا نن د انګور خبرې وکړې، بس دومره انګور او دومره انګور، نو وایي چې دا کیله بله څومره 2 کیلومیټره، نو هغې نه به لطیفه جوړه شوه په کلي کې. ما څومره ځله ما د دې خلکو نه اورېدلي دي په محفلو کې چې ویره یو ملا خبره کوله چې دومره انګور بي او دومره انار بي، نو چې دا کیله بله څومره او دا به خوري څنګه او دا به داسې وي، یو ډرامه مته جوړه شوه. ما په زړه کې راله چې دا خو جنت دی، او د دې دومره توهین او تضحیک جوړېږي، هم د دغه شي نه جوړېږي چې ملا صاحب دا ته په یو بل انداز کې وکړه. نه خیر د دې غټې خبرې رامخې ته کړه، د دې غټې خبرې رامخې ته کړه، دا رستو کا دینه لطیفه جوړه شوې ده. ما خو به دا خبره کوله، ما خو د دې وضاحت کړی دی، قسم په هغه ذات که ما یو ځل یو ما په وهم و ګمان کې م نه دی راغلی چې زه څه شي توهین وکړم. دا هم څه خبره ده، زه پښتون یم، مسلمان یم، په مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم، زما کور دینداره دی، زما کور مذهبي دی، ولې زه به داسې کار ولې کوم؟ دا تاسو سوچ دی، وهم دی. تاسو چې پسه اخلی، دا خبر یم چې تاسو پسه اخلی هغه واخلی، خو ما زه شر او فساد نه غواړم، زه خیر غواړم، مینه غواړم، محبت غواړم، خپلې خبرې واپس اخلم، خدای نه او بیړه تاسو نه د هرې خبرې بخښنه غواړم. ډېره مننه، په الله م سپارم، ډېره مهرباني، ډېره مننه. السلام علیکم.